کنډیشنل فارمټینګ څخه زموږ وروستی دغه چې مو دی برخه زه غواړم چې د معاشاتو یو سیستم جوړ کړم. د معاشاتو سیستم مثلا تاسو په یو دفتر کې کار کوئ، مثال درته وایم، په هغه دفتر کې 700 کس کار کوي، 800 کس کار کوي، یا 1000 کس یا هر څو کس چې کار کوي. ته غواړې چې د ټوله په تاسو کې اقتصاد پوهنځي والا څوک دي؟ ښه دا کسان. دا کسان شاید ډېر ضرورت ورته ولري، په نور باندې زه نه یم خبر چې نور به ضرورت ورته لري که بیا نه ورته لري. تاسو مثلا په یو دفتر کې کار کوئ، د معاشاتو سیستم جوړوئ. د معاشاتو د سیستم د جوړېدو دپاره دغه ساحه به ټوله دغه رقم پر دغه حالت باندې بیا پرېږدم. ښه دا به بېرته ځینې ډیلیټ کړمه. ښه دویم د مارکس پر ځای باندې به دغه ورکړمه، مثال پوزیشن به ورکړمه، صحیح دی. ورپسې د دې پر ځای باندې به دویم مثال دویم بیس سلري، ورپسې بیا ټاب وامه د دې پر ځای باندې مثلا تاسو غواړئ چې میډیکل هم ورکړئ، میډیکل الاونس. ورپسې مثلا غواړئ چې ترانسپورټ هم ورکړئ. ورپسې مثلا راځئ دیم ګراس سلري، ورپسې دیم انکم ټیکس، او ورپسې مثلا د هم نیټ سلري. ښه مثلا دا په دې ځای کې ما هېڅ تغییر و تبدیل نه یې راوستلی، فقط ما زمې نوشته کړله چې دغه اوله روب باندې ځینې تغییر مې پکښې کې راوستی چې د انکم ټکس معلوم سوس. ښه مثلا اوس 10 نفره دي، دا که چیرې 10 نفره وي، که 20 نفره وي، که 1000 نفره وي، زما هدف دا دی چې موږ تاسو غواړو چې د معاشاتو سیستم یا دغه پیرول ورته وایي فکر کوم په دفترو کې، یا سلري شیټ شاید ورته وایي. زه غواړم چې دغه سلري شیټ جوړ کړم. اوس اول د احمد پوزیشن چې دی مثلا دا اچ آر منیجر دی، ورپسې محمود چې دی دا فاینانس دا منیجر دی، ورپسې مثلا د مسعود په نامه باندې دا اچ آر افیسر دی، ورپسې د ده پوزیشن مثلا اچ آر اسسټنټ دی مثلا، صحیح دی. ورپسې د ده پوزیشن د فاینانس افیسر دی، ورپسې د ده پوزیشن مثلا اپریشن منیجر دی، د ده پوزیشن مثلا سیلز افیسر دی، د ده پوزیشن مثلا سیلز منیجر دی، د ده پوزیشن مثلا لوجستیک دی، لوجستیک مثلا منیجر، او د ده پوزیشن دیم ډرایور، دیم ډرایور. ښه اوس دا 10 نفره دي، دا ستاسو سره په دفتر کې کار کوي. ما درته وویل چې مال که چیرې 10 نفره که 20 نفره که 1000 نفره که 10,000 کس وي، هر څو کسه چې دا اکسل شیټ چې دی تاسو ته دغه درکوي، اجازه درکوي چې هر څو یې ډیټا ور واچوي. نو تاسو کولی شئ چې په هغونې اندازه باندې ډیټا ور واچوئ، خو زه اوس غواړم چې فقط دغه 10 نفرو دپاره یې جوړ کړم. اول د واره بیس سلري، د بیس سلري څخه هدف دا دی چې دفتر ستا سره قرارداد په څو باندې کړی دی. درته وایي چې وایي مثلا د میاشتې زه تا ته اچ آر منیجر یې، زه تا ته مثلا 80,000 افغانۍ درکوم، صحیح دی. ورپسې د دې څخه وروسته فاینانس منیجر دی، د فاینانس منیجر معاش مثلا د مثال 50,000 افغانۍ دی. ورپسې د دې څخه وروسته اچ آر افسر دی، د دې معاش مثلا 45,000 افغانۍ دی. اچ آر اسسټنټ دی، د دې معاش مثلا 15,000 افغانۍ دی، صحیح دی. فاینانس افسر دی، د فاینانس افسر معاش مثلا 15,000 افغانۍ دی، صحیح دی. ورپسې اپریشن منیجر دی، د دې معاش مثلا 15,000 افغانۍ دی. ورپسې سیلز افسر دی، د دې معاش مثلا 10,000 افغانۍ دی.
ورپسې سیلز منیجر دی د ده معاش مثلا 49,000 افغانۍ دی. د ده څخه وروسته لوجستیک افسر دی د ده معاش مثلا 50,000 افغانۍ دی. او ډرایور دی د ده معاش مثلا 8,000 افغانۍ دی. صحیح سو؟ دا هغه معاش دی چې دفتر د ده سره قرارداد په دغه باندې کړی دی. دا قرارداد چې کړی دی ته ورته وایه چې میډیکل ځینې دفترونه میډیکل الاونس یا دغه د روغتیا پیسې چې ورته وایي دا پر دې رقم باندې ورکوي چې هر کارګر ته یو معلوم اندازه ورکوي. دا رقم چې مثلا د هر یوه د مثلا 3,000 افغانۍ یا د هر یوه د مثلا 4,000 افغانۍ. هغه بیا ډرایورو، افسرو، منیجرو، اسسټنټ دا فرق نه پټې کوي. مګر ځینې دفترونه بیا دا رقم د معاش ورکوي د میډیکل الاونس ورکوي چې هغه وایي د ده د معاش په فیصدۍ باندې زه مثلا دغه ورکوم الاونس ورکوم. که چیرې د ده د معاش فیصدي لوړه وه زه دته لوړه فیصدي میډیکل الاونس ورکوم او که د ده د معاش دغه کښته وه فیصدي هغه کښته ورکوم. که چیرې مثلا موږ دغه رقم وکړو چې پر لوړو کښته باندې یې وکړو. دلته راځم مساوي اف که چیرې دغه ساحه E4 دی او دا هم E او دا هم 4 دا خو ادرس دی. که دا ساحه ګریټر دن 80,000 وي مثلا ګریټر دن دغه به یې کم 50,000 به یې کم 50,000 نو دغه E4 چې دی یعنی دغه ساحه ضرب مثلا 10% یې که یعنی دته 10% نور د ترانسپورت د میډیکل الاونس ته ورواچو. صحیح دی؟ ورپسې کامه وایه بیا اف که چیرې دغه ساحه دا ګریټر دن اول د واره مو 80,000 ورکړه 50,000 سو اول د ښه دا به 40,000 کمه دا مثلا که دا در 40,000 اضافه سو نو ودته دغه ساحه چې ده دا ضرب مثلا 8% به یې کمه دا هم 8%. ورپسې کامه بیا مثلا اف 40,000 خو مو ویاوه اوس مثلا که چیرې دغه ساحه ګریټر دن څو وي مثلا 10,000 وي نو دته دغه E4 ساحه چې ده دا ضرب مثلا 6% که دا هم 6% یعنی د ده پر معاش باندې 6% ورواچو. سر مو خلاصېږي که نه خلاصېږي؟ ورپسې بیا کامه که چیرې مثلا بیا اف که چیرې دا ساحه ګریټر دن مثلا 60,000 افغانۍ سي دا هم 60,000 افغانۍ نو ته دغه ساحه چې ده دا ضرب څو فیصده که مثلا 4% یې که دا هم 4% د په معاش باندې ورواچو. ورپسې بیا بله کامه بیا اف که چیرې دغه ساحه مثلا دا ساحه دا غټه تر 10,000 بیاوه 10,000 ورواچومه 60,000 خو مې ورواچولی وو نو بیا کامه څو یې که دغه ساحه ضرب 2% یې که دته 2% ترانسپورټیشن الاونس ورکړه. ورپسې کنینو دغه تر 10,000 مثلا کښته وو هغه بیا څوکه هغه د پاره بیا دغه نه څه غواړي فقط دغه ساحه سلیکټوي ضرب مثلا 1% ورکه دا هم یو قوس سور سو دا دوهم قوس زرغون سو دا دریم قوس دا سیلر د خړ رقم سو بیا سور سو ورپسې اخیر چې دا تور قوس یې درکوي پر دا قوس چې جبان کې انټر و پروي دی دا اول دا 10,000 افغانۍ کېږي دغه په ترتیب سره په سراکشت یې که تر اخره پورې دته دغه الاونسونه ورکوي. سر مو خلاص په ښه پر دې رقم باندې تاسې میډیکل الاونس کولی شئ چې کالکولیشن یې وکړئ. دا کالکولیشن چې وسو د دې څخه وروسته بله ساحه چې د ترانسپورټ دی ترانسپورټ شاید ټولو ته یو رقم ورکولی شي مثلا ټول ته 3,000 افغانۍ ورکوي په دې خاطر باندې چې ډرایور چې دی هغه هم د یو معلوم ځای څخه راځي منیجر هم د یو معلوم ځای څخه راځي افسر هم د یو معلوم ځای څخه راځي. ځینې وخت دا رقم لا پیښیږي چې افسر د لیرې ځای څخه راځي نظر و منیجر ته چې هغه د نږدې ځای څخه راځي نو د ترانسپورټیشن پیسې چې دی دا و ټول ته 3,000 افغانۍ ټول ته ورولوېدلې. ورپسې د دې څخه وروسته ګراس سلري ده د ګراس سلري څخه هدف دا دی چې دغه معاش جمع دا د میډیکل پیسې جمع دغه د ترانسپورټ پیسې دا ټوټل څو کېږي
دا شاید دغه درته معلوم وي اسانه کېږي دا مساوي SUM سم نوشته کوئ او سم د کومو ساحو ده د دغو نمبرو ده قوس بند انټر پر وی ټوټل پیسې چې سولې 18000 دا دي 4000 دا دي دا 18000 3000 دا دي دا 18000 ګراس سلري 18000 افغانۍ سوله اوس دغه دا سلیکټ دغه تر اخیره پر راځي مثلا دا ټوټل سره جمع کړل یعنی پر دې رقم اوس انکم ټیکس چې بیا دی دا په هر ملک کې فرق کوي بیا په افغانستان کې د هر معاش مطابق فرق کوي که چیرې مثلا د 0 څخه تر 15000 افغانۍ پورې وي هغه هېڅ ټیکس نه لري که چیرې د 15000 افغانۍ څخه تر 12000 افغانۍ پورې وي هغه شاید 2% ټیکس ولري که څو 2% لري که چیرې د 12000 افغانۍ څخه لوړېدلې تر څو پورې تر 1 لک څو پورې تر 500 پورې بیا 2% ټیکس دی 10% ټیکس دی ښه زه به د خپل ځان څخه یو دغه ور واچوم یو ټیکس ور واچوم راځم مثلا پر دې ځای باندې بیا مساوي کاږم عیناً هغه مخکنۍ جمله چې مخکې ما دغه کړله ټرای کړله هغه رقم جمله دغه کومه بیا راځم و اف ته پر اف باندې مې کلیک وکړئ زه نه پوهېږم چې سم خلاصېږي که یا پوهېږئ په اف که چیرې دغه معاش دا ګریټر دین مثلا دغه وي 50000 وي مثلا دا هم 50000 صحیح دی 50000 نو ته د دغه معاش ته مثلا دغه ساحه ضرب مثلا دته 3% ټیکس به پر واچوم پر د باندې صحیح دی 15% به یې پرېږدم دا هم 3% ورپسې کاما ورپسې بیا اف که چیرې بیا مثلا دغه ګراس لري ګریټر دن 40000 وه صحیح دی نو دغه ساحه چې ده دا ضرب دا هم 2.5% به یې کوم 2.5% دا هم 2.5% صحیح دی ورپسې بیا اف دا ساحه ګریټر دن 40000 مې ورکړی وو دا مثلا 10000 نو دغه ساحه ضرب اوس به یې 2% کمه 2% یې که ټیکس یې بیا اف که چیرې دا ساحه مثلا تر دغه ساحه غټه وي تر 20000 مثلا دا هم 20000 صحیح دی نو دغه ساحه ضرب 1.5% یې که 1.5% ټیکس پکې کېږده که چیرې تر 20000 مثلا کښته وو نو هغه خپله دغه ساحه دغه که یا مثلا هغه ته 0% به دغه کمه ورته انتخاب به یې کمه ورپسې بیا اف د ګریټر دغه ساحه مثلا تر دا ساحه ګریټر دن مثلا 1000 وي دا هم 1000 نو بره دغه ساحه ضرب هلته مې 1.5% ورکړی وه دا به 1% کمه ورپسې بیا یو قوس بندوم دوهم قوس بندوم دریم قوس بندوم څلورم قوس بندوم پنځم قوس بندوم اوس تور رالی او اوس چې انټر کمه د ده ټیکس چې سو 2000 افغانۍ سو صحیح دی دغه په ترتیب سره د هر یوه دا شاید د ځینو دا کم سي د ځینو دا ډېر سي دا مکمل ټیکس دی د هر یوه دا درته حساب کوي دا ټیکس په تاسو پورې مربوط دی دا مقصد ما د ځان څخه فیصدي ور واچول ما ته فیصدي نه معلومیږي خو تاسو چې په کوم دفتر کې کار کوئ هغه دفتر ته وایي چې بیخي ټینګ خوب درځي سر مه ښوروه چې سترګې دې هم پټې او سر ښوری یو دغه و په زموږ یو همسایم و ویلی ول د ملا څخه د ونې ډېر بېرېدل دا خرلت پې راکوئ چې موږ به بیده شولو په دغه کې نو اخر به ول د ډېره خوبه څخه د یوه سترګه به مو پټه کړې وه یوه سترګه به مو دڅه کړې وه بروب یعنې دغه ما ځان ته قناعت مو ورکوئ چې زه دې بیده یم اوس خوب هم درځي مګر قناعت ځان ته ورکوي چې زه دې بیده یم
او سر په خوب کې شوری. نو دا دغه چې دی دا ما د خپل ځان څخه مې حساب کوي په تاسو پورې مربوط دی. ستاسو د دفتر پالیسي سره کوم د هغه پالیسي درته ږدي چې زه دغونې ټکس ځینې اخلم. دا خو نو دفتر یې نه ځینې اخلي، دولت یې ځینې اخلي دا ټکس. اوس دا خو چې انکم ټکس اوس نیټ سلري شوله. د نیټ سلري څخه هدف دا دی چې د دغه سړی چې دا ستا سره په دفتر کې کار کوي د ده و جیب ته څو پیسې اخر ورځي یا د ده و اکاونټ ته څو پیسې جمع کېږي. نو د ده اکاونټ ته دغه ګراس سلري منفي دغه انکم ټکس جمع کېږي. نو دا مساوي کېږي دا ساحه په دې ګراس سلري باندې منفي دغه انکم ټکس باندې دا انټر که 6,910 افغانۍ دته په اخر وارې باندې جمع کېږي په اکاونټ کې، یا دته چې تاسو ورکوئ دغه کش کې در اخره پرې ټوله کلکولیشن درته کوي. دا کلکولیشن چې وسو اوس دا مکمل کار خلاص دی د ستا د معاشات د سیستم د فقط دغه پاتې دی، ډیزاین یې پاتې دی. ډیزاین یې هغه په تا پورې مربوط دی چې څو نیجته یې رنګ ورکولی سي. مثلا تر دې ځای پورې راځي دا مرجع کسره په دې ځای کې مثلا دیم سلري sheet for the month of مثلا می مثال صحیح دی. دغه خط چې دی دا خط به بولډ به کمه پر دې رقم باندې به کم، د خط رنگ به مثلا پر دې رقم کمه، ورپسې دا ساحه راځم بیرته غواړم چې دا رنگ یې مثلا پر دې رقم باندې ورکړم. صحیح دی. ورپسې دا ساحه چې ده دا به تر دې ځایه پورې رابسم بارډر به ورکړم، دا یم آل بارډرز. ورپسې دا به تیک آوټساید بارډرز پر دې رقم باندې به یې کړم. ورپسې دغه رو چې ده دا رو به یو څه غټه کړم، د دې رو دا ټکس چې دی دا ټکس به یې راولم مثلا په منځ کې، دا به بولډ کمه، انډرلاین به یې کمه یا انډرلاین به یې کمه. صحیح دی. پر دې رقم باندې ورپسې په دې ځای کې زه غواړم چې د دې مجموعه پیدا کړم د دغه لوړ معاشات ده. نو دا مساوي کېږي په دا مساوي کېږي په SUM او سم اف د دغه نمبرو ده قوس په بند کوم پسې دا یم انټر، دا یم 4,27,000 افغانۍ شولې. ورپسې دا پر دغه باندې کلیک کوم، دغه سره راځم کشوم تر دې ځای پورې دی د هر یوه مجموعه درکوي. ورپسې دا ساحه چې ده دا ساحه به ټوله یو دغه کمه، یو سیل به یې کمه، په دې ځای کې به ټوټال ورته نوشته کمه. دا دغه سو دا په تاسو پورې مربوط دی. ما مقصد ما درته وویل چې ما یوازې د لسو کسو دا وکړي. په تاسو پورې مربوط دی چې د شلو دپاره کوئ، د زرو دپاره یې کوئ. که د یوه نفر دپاره وکړي یو نفر، د یوه نفر دپاره هم عینا دغه رقم کار اجرا کولی شي. بیا د هغه یوه نفر کار چې دی پر زرو کسو باندې تطبیق کولی شي، پر لسو کسو باندې. نو ته ما چې دا فرموله جوړوله مثلا پر دې ځای باندې چې ما دا فرموله جوړوله او دغه په دې ځای کې دغه فرموله بار و چې په دې ځای کې ما ورته وویل چې ما فرموله ښکاره کېږي. اوس دغه هره فرموله چې تاسو غواړئ چې پیدا کړئ چې د دې فرمولې مثلا دغه ګراس لري، د دې ګراس لري فرموله دا په دې ځای کې ده، د میډیکل فرموله دا په دې ځای کې ما ورچولې ده. صحیح دی. په دې ځای کې فرموله درته معلومېږي. ورپسې د دې فرموله چې ده دا په دې ځای کې درته معلومېږي. صحیح دی. که چیرې تاسې د یوه سیل لپاره فرموله جوړه کړئ پر ټوله باندې هم تطبیق کولی شئ. مثلا راځئ 11 ورچوئ، 11 مثلا څوک دی، د آی ډي نمبر یې د 1011 مثال. صحیح دی. نوم یې چیش دی، مثال د وحید او دی چې دی مثلا کوک دی، د کوک د ده معاش مثلا 13,000 افغانۍ دی، 13,000 افغانۍ دی. دا خپله دا یې کالکولیټ شو میډیکل یا چې میډیکل یې څو کېږي. ورپسې دا 3,000 افغانۍ خو ته هر یوه ته ورکوې. صحیح دی. ورپسې دا ساحه یې ټوله خپله کالکولیټ کېږي. یعنی که چیرې ته فقط د یوه نفر دپاره جوړ کړې هم کفایت درته کوي، فقط ډرګ و ډراپ کوې. که چیرې څوک پوښتنه لرئ ویې کوئ. خو هغه ما په که څه فکر و ما اف مثلا دا خانه ګریټر دن 45 وي
و کچیر بیا مساوي ورکه مثلا په دې ځای کې مثال د مثلا 15 نمرې صحیح دی د مثلا 15 نمرې د مثلا 15 نمرې اوس په دې ځای کې 15 نمرې هم کامیاب دي 15 نمرې هم کامیاب دي او دا یو چې دی دا ناکام دي په دې ځای کې ته کولای شې چې د اف دا ساحه greater than equal to صحیح دی 15 وي نو مثلا ترونی مشته که کنی نو فالس یکه دا فالسو ورپسې راځي دا دغه سلیکټ د 15 هم به چې کامیاب کی نو 15 هم کامیاب کی 15 هم کامیاب کی هغه بیا لکه دا مخکنی فرموله چې موږ وایو true false معنی دغه greater than او equal to یا less than او equal to کوي بل پښتنه خو بني نو بیا به سبا د خیر سره ګورو